چې هر هغه مونږ چې هغه دوه قیدې لري لکه ماښام مونږ دوه قیدې لري د مازیګر مونږ دوه قیدې لري د ماخستن مونږ دوه قیدې لري نو کوم مونږ چې دوه قیدې لري د ماسپخین مونږ هم دوه قیدې لري نو په دې کې تورک بالکل شته اول رکعت کې بسړه د سکینی په اول تحیات باندې لکه دو سجدو په منځ کې سړی کینی او په څلورم رکعت کې سړی کینی نو هغه درې طریقې راغلي یو طریقه دا ده چې وخت په سړی وباسي د خیخ په ودري او د بل خپل د لاندې وباسي دویمه طریقه دا چې دا دوه خپې به یو طرف ته وباسي دا صحیح البخاري کې راغله او دریمه طریقه دا چې سړی به د پندای او د پتون په منځ کې خپل وباسي چې دا ګرانه ده دا سړی خوګي ډیره ګرانه ده مشکله ده او دا طریقه په حدیثو کې نقل لکه به دې طریقه زوک تورک کوي صحیح ده هر شي هغه منځ چې پای کې دو قیدینه لکه د سحر سنت د سحر منځ د مسبقین دو رکعات او رستنی سنت د ماخام سنت د ماخستن سنت په دې باب کې علماء تورک لیکل د ډیرو اهل حدیث قول دام ده چې هر هغه منځ چې سلام پکې نو بس پای کې تورک کول جایز دی لکه دا شیخ نورستاني صاحب په خپل مقاله کې دا مسله لیکل او د ترجمه ورکړه په ډیرو دلایلو باندې موږ ته دا ښه کار کیږي چې بعض روایتونو کې صدا جمله راغله چې سړی په القاعده الاخيره په اخیره قاعده کې کینی نو اخر نو معلومیږي دنه مخکې باوله قاعده ای نو راجح قول دا دی چې هر غمون چې دوه قاعده لري نو پای کې په دویمه قاعده کې تورک ول پکار دي دوه قاعدو فرق هم دا دی چې په اوله په دویمه قاعده کې دا فرق په دې کې تورک ول پکار دي که په دې بل طریقه څوک عمل کوي چې هغه من چې په سلام پکې او سړی پکې اذا کان فی تسلیم چې سلام پکې او تورک ان شاء الله بدی کې گنجائش ځکه دا د علماء په منځ کې اجتهادي مسله ده نو په اجتهاد کې به دې تورک عملو کې ان شاء الله بدی کې گنجائش ده